د زیرک ټي وي درنو لیدونکو سلامونه، هیله ده ښه اوسئ. زه مرسل نیازی یم. د افغانستان د نومیالیو شخصیتونو او تاریخي مشرانو په لړ کې درسره دا وار د میرویس خان نیکه د ژوند او کارنامو په اړه معلومات شریکوم. هیله ده معلومات مو خوښ او تر پایه مو ملتیا وکړئ. د میرویس نیکه مزار د یوې سیمې، یو هیواد او یو ملت نومیالی تاریخي مشر چې لا یې هم نوم د افغانستان په تاریخ کې په زرینو کرښو لیک دی. داسې نومیالی چې په خپل قام، ولس او وطن یې ځان قرباني کړ، نو اړینه ده چې پس له مرګه یې خپل اولادونه او کشرخیل هم قدر وکړي. افغانستان په تاریخي لحاظ د ننګیالیو، توریالیو او پوهانو هیواد دی او د هیواد په ګوټ ګوټ کې د دا ډول مشرانو او ولیانو زیارتونه موجود دي چې خلک یې زیارتونو ته ځي، درناوی یې کوي، کارنامې یې ستایي او په پلونو یې د ایښودلو هڅه کوي. میرویس نیکه یو له هغه مشرانو څخه دی چې پر افغانستان باندې د پردیو تر 2500 کلونو تیریو او تپل شویو جګړو وروسته د افغانستان غربي سیمې ازادې کړې او یو خپلواکه ملي ریاست یې پکې جوړ کړ. خو افغانستان د پوره 2.5 پیړیو ترمنځ بې واکه او ویشل شوی و. د همداراز قومي مشرانو په لویو جرګو کې د غربي سیمو بشپړه ازادي مطرح او بیا یې بریالی اقدام وکړ او د کندهار د بشپړې ازادۍ په برخه کې یې مبارزه بریالۍ شوه. میرویس نیکه په 1119 قمري کال د یو منظم پروګرام له مخې د یو بریالي برید په نتیجه کې ګرګین او د ملګري له منځه یوړل او په کندهار یې یو ملي ریاستي او جمهوري حکومت اعلان کړ. میرویس نیکه پوره 8 کاله خپل مشرتوب ته دوام ورکړ. له هند سره یې خپلې سیاسي اړیکې ټینګې کړې او له صفویانو سره یې په تدبیر مقابله کوله. خبرې هم روانې وې او عسکري ځواکونه یې هم ځواکمن کول. صفویانو څو ځله پر کندهار پوځي بریدونه ترسره کړل، خو ملي مشر د خپلو توریالیو عسکرو پر درلودلو ماته ورکړه او د خپل هیواد ازادي یې وساتله. کله چې وفات کېدلو، دوی پوهېدلو چې صفویان به د حکومت تر خطر لاندې ساتي، نو اعلان یې وکړ چې د خپلې ازادۍ د بقا لپاره اصفهان ونیسي. دوی همداسې وکړل او خپله ازادي یې وساتله او صفویانو پاچاهي یې ړنګه کړه. لوی مشر میرویس نیکه د 1128 هجري قمري کال د لوی اختر د میاشتې په 28مه وفات او د کندهار لویدیځ ته د کوکران په سیمه کې خاورو ته وسپارل شو. د پر سپېڅلي مزار د کندهار د تنظیمه مشر محمد ګل خان یو ښکلې ګنبزه جوړه کړه او د یو پښتو په ډبرلیک کې د کارنامو رڼا واچوله او دا لنډۍ یې پکې ولیکله: د ننګ ټوټه به مې هر هډ وي، کو پس لمړنې په مزار راشي مینه. د یادونې ده چې د میرویس نیکه مزار په اوس کې د خلکو ټولنځای ګرځېدلی چې ګڼ شمېر مینوال او د تاریخ پالونکي یې پالي او مزار ته یې درناوي لپاره ورځي. مننه چې موږ سره وئ. د دا ډول نورو ویډیوګانو او معلوماتو لپاره زیرک ټي وي چینل خوښ او سبسکرایب کړئ. تر بیا ښې چارې.